هغه تعاملونه چې په هغه کې محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو تبدیلیږي د رجعي تعاملونو او هغه تعاملونه چې په هغه کې محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو نه بدلیږي د غیر رجعي تعاملونو په نوم یادیږي. سلام او وخت مو بخیر. انشاءالله چې روغ رمټ به یاست. د کانکوري درسونو په دوام مو دا درس رجعي او غیر رجعي تعاملونو او د تعادل حالت ته ځانګړی شوی. لومړی هم راځئ چې د رجعي او غیر رجعي تعاملونو په اړه د دې معلوماتي ټولګي لیدو ته تم. رجعي تعاملونه رجعي یا بیرته ګرځېدونکي تعاملونه هغه تعاملونه دي چې په هغې کې محصولات د یوه ټاکلي وخت په تېرېدو سره بیرته په خپل منځ کې تعامل کوي او یا تجزیه کیږي او په پایله کې بیا ځلې لومړني مواد جوړوي. رجعي تعاملونه په مخالف الجهت وکتورونو سره ښودل کیږي. د رجعي تعاملونو ډولونه. رجعي تعاملونه د هغوی د ځانګړتیاوو له مخې په دوه ډوله دي. په رجعي تعاملونو کې هغه تعامل چې لومړني مواد په محصول بدلوي د مستقیم تعامل یا د تک تعامل په نوم یادیږي. په همدې ترتیب هغه تعامل چې محصول مواد بیرته په لومړنیو موادو بدلوي د معکوس یا د بیرته راتګ تعامل په نوم یادیږي. غیر رجعي تعاملونه. غیر رجعي تعاملونه هغه تعاملونو ته ویل کیږي چې په هغې کې محصولات په دایمي توګه جوړیږي او په لومړنیو موادو د بیرته بدلیدو امکان یې موجود نه وي. د بیلګې په توګه د لرګي سوځېدل یو غیر رجعي تعامل دی. په دې عملیه کې لرګی د اکسیجن په شتون کې سوځي او په کاربن ډای اکساید د اوبو په بړاسونو اویرې بدلیږي. ګرانو زده کوونکو، په رجعي تعاملونو پوهېدل موږ ته د دې زمینه برابروي ترڅو کیمیاوي تعادل په اړه لا زیات معلومات ترلاسه کړو. راځئ چې د کیمیاوي تعادل د حالت او د هغې د ډولونو په اړه لا نور جزئیات په ګډه وکړو. د تعادل حالت. کله چې په یو کیمیاوي تعامل کې د تک تعامل چټکتیا د بیرته راتګ تعامل له چټکتیا سره مساوي شي، دغه حالت د تعادل حالت په نوم یادیږي. د تعادل په حالت کې د لومړنیو او محصولو موادو غلظتونه تغییر نه کوي. یعنې په هماغه اندازه لومړني مواد چې په محصول بدلیږي په هماغه اندازه له محصول موادو څخه بیرته په لومړنیو موادو بدلیږي. په تعادل حالت کې د لومړنیو موادو بدلیدل په محصول او د محصول موادو بدلیدل په لومړنیو موادو نه ودرېږي، بلکې په یو ډول چټکتیاو سره ترسره کیږي چې دا ډول تعادل د ډینامیکي یا متحرک تعادل په نوم یادیږي. د تعادل ډولونه. تعادل په دوه ډوله دی: فزیکي تعادل، کیمیاوي تعادل. فزیکي تعادل. فزیکي تعادل هغه حالت دی چې په هغې کې د یوې مادې دوه یا څو مختلف فازونه له یو بل سره په تعادل حالت کې قرار ولري، پرته له دې چې د مادې په مالیکولونو کې کوم کیمیاوي تغییر رامنځته شي. په فزیکي تعادل کې تعامل کوونکي او محصول مواد داسې یوې نقطې ته رسیږي چې د وخت په تېرېدو سره نور یو په بل د بدلیدو میل پیدا کوي. د بیلګې په توګه که چیرې مایع اوبه په یوه سرپټي لوښي کې وي، یوه اندازه یې تبخیرېږي او د اوبو بړاس تشکیلوي. په عین حال کې د اوبو بړاس کېدلی شي چې بیرته په مایع تبدیل شي. په لومړنیو پړاوونو کې د تبخیر عملیې چټکتیا د اوبو د بیا ځلي تشکیلېدو د چټکتیا په پرتله زیاته وي، مګر د ټاکلي وخت په تېرېدو سره د مایع اوبو د تبخیر د عملیې چټکتیا او د اوبو د بړاس د تراکم چټکتیا سره مساوي کیږي، چې په دې وخت کې سیستم ځان ته د تعادل حالت غوره کوي. کیمیاوي تعادل. کیمیاوي تعادل هغه مهال رامنځته کیږي چې په یوه کیمیاوي تعامل کې د مستقیم تعامل چټکتیا د معکوس تعامل له چټکتیا سره مساوي شي. په کیمیاوي تعادل کې د تعامل کوونکو او محصول موادو غلظتونه ثابت پاتې کیږي. د بیلګې په توګه د فشار او تودوخې په ټاکلو شرایطو کې د امونیا د تولید لپاره د هایدروجن او نایتروجن ترمنځ د تعامل چټکتیا مساوي ده په هایدروجن او نایتروجن د امونیا د تجزیې له چټکتیا سره. په دې حالت کې سیستم کیمیاوي تعادل ته رسیدلی او د دریو واړو غازونو غلظت ثابت پاتې کیږي. قدرمنو لیدونکو، اوس هم راځئ د همدې موضوع اړوند څو مهمې کانکوري پوښتنې په ګډه حل کړو. اوله پوښتنه: په یو رجعي تعامل کې د تګ او راتګ تعاملونو د چټکتیا د برابرېدو خپلسرې پروسه په کوم نوم یادیږي؟ 1. اسموس، 2. تعادل، 3. د چټکتیا معادله، 4. هیڅ یو.
تشریح: تعادل هغه مهال رامنځته کیږي چې په یوه تعامل کې د مستقیم تعامل یعنی د تګ تعامل چټکتیا د معکوس تعامل یعنی د راتګ تعامل له چټکتیا سره مساوي شي. په تعادل حالت کې د لومړنیو موادو بدلیدل په محصول او د محصول موادو بدلیدل په لومړنیو موادو نه ودرېږي، بلکې په یو ډول چټکتیاو سره ترسره کیږي. دویمه پوښتنه: په لاندې کومو حالاتو کې کیمیایي تعادل رامنځته کیږي؟ 1. کله چې وي یو لوی له وي دوه څخه وي. 2. کله چې وي یو مساوي له وي دوه سره وي. 3. کله چې وي یو کوچنی له وي دوه څخه وي. 4. کله چې وي یو مساوي یو پر دوه وي دوه وي. تشریح: کله چې په یو کیمیایي تعامل کې د تګ تعامل چټکتیا یعنی وی یو د راتګ تعامل له چټکتیا یعنی وی دوه سره مساوي شي، دغه حالت د تعادل حالت په نوم یادیږي. د تعادل په حالت کې د لومړنیو موادو او محصولاتو غلظت بدلون نه کوي. دریمه پوښتنه: په لومړنیو پړاوونو کې اوبو ته په تودوخې ورکولو سره د تبخیر عملیې چټکتیا د اوبو بیا ځلې تشکیلېدو د چټکتیا په پرتله څه ډول ده؟ 1. مساوي ده. 2. کمه ده. 3. ډیره ده. 4. ډیره کمه ده. تشریح: په لومړنیو پړاوونو کې اوبو ته په تودوخې ورکولو سره د تبخیر عملیې چټکتیا د اوبو د بیا ځلې تشکیلېدو د چټکتیا په پرتله زیاته وي، مګر د ټاکلي وخت په تیریدو سره د مایع اوبو د تبخیر د عملیې چټکتیا او د اوبو د بړاس د تراکم چټکتیا سره مساوي کیږي او په دې وخت کې سیستم ځان ته د تعادل حالت اختیاروي. څلورمه پوښتنه: په یو سرخلاصي لوښي کې د اوبو د ایشېدو پر مهال څه وخت د تبخیر او تراکم ترمنځ تعادل رامنځته کیږي؟ 1. کله چې وي یو لوی له وي دوه څخه وي. 2. کله چې وي یو مساوي له وي دوه سره وي. 3. کله چې وي یو کوچنی له وي دوه څخه وي. 4. هیڅ یو. تشریح: معمولاً په یوه سرخلاصي لوښي کې د آزادې هوا تر اغېزې لاندې د تبخیر او تراکم ترمنځ تعادل امکان نه لري. قدرمنو لیدونکو، زموږ د کیمیا د کانکور دا خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی الله سپارم. ښه ژوند ولرئ.